دا زمونږ ژوند چې تنګ دی بې راحته دی بې سکونه دی والله العظیم عظیم سبب د دې دا دی چې موږ قرآن پرېښی دی او قرآن کې الله موږ ته فرمایلي مو چې د دې په پرېښستو به ستاسو ژوند تنګ کړم فرمایي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله فرمایي چا چې زما د ذکر نه د قرآن نه د دین نه د اسلام نه د الله د کتاب نه اعراض وکړو مخې ته واړو شای ورته راواړوله فإن له معیشة ضنکا دا انسان به اوس هم د راحت ژوند غواړي الله وایي ژوند به یې سخت کم سخت تنګ ژوند به وله ورکړم ژوند زموږ تنګ دی که نه دی سم خیال دی د الله کتاب هم پرېښی که نه دا راواخلئ الله زموږ ژوند بېرته خرابوي صحیح کوي بېرته یې کولاوئ د دې د وجې نه زما محترمو د قرآن د پرېښستو د وجې الله سبحانه وتعالی دا ټینشنونه زما او ستا دې ژوند کې راوستي نو څلورم سبب د راحت او د سکون د الله دا کتاب دی پنځم سبب او اخرنی ډېر اسباب دي نور به بیا کله بیان کړو د اخرنی بیانو هغه داسې مجالس دي دې مجالسو کې شرکت کول داسې د قرآن درسونو ته راتلل مسجدونو کې کېناستل د عالم بیان ته ناسته د قاري تلاوت ته ناسته د قرآن درس ته ناسته والله دې سره سکون ملاویږي زړه په راحت دي خوشحاله ژوند درته الله درکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث یې په دې مخامخ بینر هم لیکلی دی مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم کله چې یو قوم د الله په کور کې په یو کور کې د الله په کورونو کې په یو کور کې راجمع شي د دې دپاره یتلون کتاب الله چې د الله د کتاب تلاوت وکړي د قرآن تلاوت وکړي ويتدارسونه فيما بينهم او د دې درس تدریس کوي نو الله سبحانه وتعالی په څلور انعامات کوي څو څلور یو انعام ذکر کوم نور خبر رانه به اوږدېږي الا نزلت عليهم السكينه الله په دغه خلکو سکینه سکون اطمینان راحت را نازلوي راحت ته محتاج یې که نه سکون ته محتاج یې که نه څه کې په کور کې د بچو سره څه کې په بستره کې څه کې خو راشه د قرآن درس ته کښېنه ته وګوره چې تا ته سکون میلاویږي که نه میلاویږي نو د دې وجه نه زما محترمو سکون په دغه شیزونو کې دی او دا شیزونه موږ ته الله پیدا کړي الله راښودلي او ما اول سر کې دا وویلي چې کپنۍ کوم شی جوړ کړي هغه د هغې په اصولو باندې ښه پوهېږي که نه نو موږ الله پیدا کړي په دې ایمان دی الله موږ ته دا اسباب راښودلي که دا اپناو کړو نو زما او ستا ژوند په راحت او په سکون کې جوړېدی شي الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړم چې الله دې زموږ ژوند د خوشحالو نه ډک کړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ ژوند هغه په دې دین باندې د دې په وجه ښایسته کړي